السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې شپږم لوست ته ښه راغلاست. د شپږم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په پنځم لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په پنځم لوست کې مو 5 توري ری، ړې، زې، ژې او ژې لوستلي وه. په شپږم لوست کې د پښتو الفبې 3 نور توري سین، شین او شین درښیو. سین د پښتو الفبې 22م توری دی. سین، سین. اوس د سین د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راستې خوا چپه طرف ته نیم ګول شکل ولیکئ، قلم مه پورته کوئ. دوهم وار بیا نیم ګول شکل ورسره وتړئ او دریم وار غټ نیم ګول شکل ورسره وتړئ. د سین د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د سین غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. س، شین د پښتو الفبې 23م توری دی. شین. اوس د شین د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راستې خوا چپه طرف ته نیم ګول شکل ولیکئ. دوهم وار بیا نیم ګول شکل ورسره وتړئ او دریم وار غټ نیم ګول شکل ورسره وتړئ او لوړ 3 ټکي ورکئ. د شین د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د شین غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. شین د پښتو الفبې 24م توری دی. شین. اوس د شین د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له راستې خوا چپه طرف ته نیم ګول شکل ولیکئ. دوهم وار بیا نیم ګول شکل ورسره وتړئ او دریم وار غټ نیم ګول شکل ورسره وتړئ. اوس نو یو ټکی لوړ او دوهم ټکی لاندې ورکئ. د شین د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د شین غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د شپږم درس دا 3 توري سین، شین او شین تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ولیکئ. تر 9م لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.